په غزني ولایت کې سلګونه اوسیدونکو د یو لاریون په ترڅ کې د اسرایلي اشغالګرو بریدونه وغندل. دغو قهرجنو لاریون کوونکو چې د اسرایلي اشغالګرو پر ضد یې شعارونه ورکول وایي چې اسرایلي اشغالګرو غزه کې له ټولو انساني حقونو تیری کړی او د نړۍ په مسلمانانو هم غږ کوي چې د غزې د مظلومو مسلمانانو تر شا کلک ودرېږي. حملات اسرائیل غاصب و ظالم را محکوم میکنه. امریکا و فلسطین را تقبیح میکنه. کاش که یه لکه نزدی عرب و خود سرخط و خرد رو دویست و مالک عرب دی نم دی حقوق غفلت مفهوم دیدنی دیوی ملت نخوی ملتانی مسلمان دی حتی حکمای دی عبدالحب و دی شیبای و دی عطفان زمن دی هغه دومره بی غیرت سوی دی چې مسلمان رونه دفاع نشي کولای. دا ولې دومره بی غیرت سوی دی؟ په عربو مو غږ ده چې دغه بی غیرتان دې نور له دې چوکیو راکته کړي. مبارزات چندین دهه ملت فلسطین به خاطر احقاق حقی خودشان است. اونا به خاطر به دست آوردن اراضی اشغال شده خودشان است. یو شمېر نورو لاریون کوونکو په نړیوالې ټولنې او ټولو نړیوالو بنسټونو غږ وکړ چې ژر تر ژره دې د غزې د مسلمانانو د نسل وژنې مخنیوي ته لاس په کار شي. موږ له ټولې اسلامي نړۍ څخه دا غوښتنه کوو که تاسې توان نه لري دغه قهرمانانو دغه افغانانو دغه مجاهدینو دغه استشهادیانو ته اجازه ورکړي. هم تاسو ته وایي چې ځانونه بیدار کړي. همدا وخت مو د قیادت ته همدا وخت مو د شجاعت ته همدا وخت مو د ایمان د ظاهره کېدا ده او له عقایدو جهان سره د مینې وخت ورسره رسېدلی. غزني کې داسې مهال د غزې اوسیدونکو په ملاتړ لاریون ترسره شو چې له تېر یو نیم کال راهیسې د اسرایلي اشغالګرو په بریدونو کې تر دې مهاله 1.8 ملکیان چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي شهیدان شوي او په لکونو نور ټپیان دي.